بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: فإن اتفق اجتماع ثلاث ياءات حذفت الأخيرة نسيا على الأفصح كقولك في عطاء وإداوة وغاوية ومعاوية عطي وأدية وغوية ومعية. اوس دې المصنف رحمه الله بل خبر ذکر کوي، بل قاعده ذکر کوي او هغه دا خبره کوي: و اذا کله چې وی فإن اتفق اجتماع ثلاث یاءات، کله چې راشي اجتماع راشي یو ځای راشي درې یاګانې رالی په یو ځای باندې راغلي او حذفت الاخیرة، د اخیره یا دینه به حذف کیږي، اخیره یا به دینه حذف کیږي. درې یاګانې چې کله په اسم کې راجمع شي په یو اسم کې، یعنی چې په هغه کې تصغیر شوی، نو دغه وروستنی یا به حذف کیږي او دا به نسین حذف کیږي. نسین علی الافصح، نسین مطلب دا دی چې بالکل به نسین منسین حذف کې، لکه بعضې څیزونه ته حذف کې خو هغه کلمه مذکورې لکه قاضین، نو بیا په هغې کې حذف شوی پکې، خو بالکل نه حذف شوی بلکې دا محذوب کلمه مذکوري، نو اعراب به پکې تقدیري کې، خو دلته به داسې نه، دلته به بالکل حذف کې. نسیان علی الافصح، افصح قول پکې دا دی، یعنی راجح قول په دې کې دا دی، غیر افصح هم پکې شته خو دې افصح قول ذکر کړی دی. که قولک فی عطاء، لکه قول لاستا فی عطاء کې، او دا مثال داغې دی چې هلته دا خبره وکړه که نه چې وکذلک الحمزة المنقلبة بعدها، یعنی حمزه چې هغه راغلی بدل کې وروستو راغلی د الف زایده نه، نو دغه حمزه به بدلیږي، نو دا د هغې مثال هم دی. او د دې مثال هم دی چې درې یاګانې جمع شي او یو اخیره یات حذف شي، نو دې مثال هم دی. دا دواړه مثالونه د دواړو خبرو مثال دی دا. نو عطاء دا په اصل کې څه دا عطاون، نو دلته قاعده ده چې د الف زایده نه وروستو په اخر کې واو راشي یا راشي، دا به بدلیږي په حمزې سره. چې کله د الف زایده نه وروستو واو یا راشي، نو دا به بدلیږي په حمزې سره. نو دلته دا عطاونو، نو عطاون کې واو راغلی او د الف زایده نه وروستو، نو دا بدل شو په حمزې سره، نو عطاون شو. عطاون بیا چې کله دینه تصغیر جوړو ته، نو عین لري ضمه ورکړه او طا لري فتحه ورکړه، په دریم ځای کې تا راوړله یا د تصغیر دی راوړه، نو د الف او د حمزې چې دی د دواړه په یا سره بدل شوي، نو عطیون شو. عطیون نو درې یاګانې رالی که نه، درې یاګانې رالی، نو درېیمه یا حذف شوه او بیا دغه دوه یاګانې چې دي یو یا په بل کې مدغمه شوه، نو عطیون شو. نو دا د هغې مثال شو چې فإن اجتمعت ثلاث یاءات، کله چې درې یاګانې په یو ځای کې راجمع شي، نو حذفت الاخیرة، اخیره به حذف کیږي او نسین به حذف کیږي علی القول الافصح. و اداوة، د فعالتون په وزن دی، اداوتون هم دینه مستعمل شوی دی. دینه کله چې د تصغیر کو، نو اودی، نو نه دی تصغیر دی اودیتون ویلی، نو بیا درېیمه یا دینه ساقطه کړه، حذف شوه او بیا بله یو یا په بله کې ادغام شو، نو اودیتون شو. اسانه واضحه مثالونه دي. غاویتون هم په دې مخکې باندې قیاس دی. غاویتون کله دینه تصغیر جوړی، نو غین له ضمه ورکړه او وروسته دی د غالب چې دی په دې کې تا قاعده ویلي چې فإن كانت مدة ثانیة فالواو، چې الف کله مدی او په دویم ځای کې راغلی، نو دا به بدلیږي په واو سره، نو الف دی بدل که په واو سره او وروسته یا د تصغیر راوړه، نو غویتون شو. غویتون نو واو د تصغیر نه چې که وروسته راغلی دی، نو دام بدل شو په یا سره. د یا تصغیر نه وروسته چې کوم واو راغلی دی، نو دام په یا سره بدل شوی دی.
نو بل یا هم راله، بل یا هم پکې راله، نو غوییتون شو، غوییتون شو. نو درې یاګانې رالی په یو ځای کې، نو یو ته حذف شو نو غوییتون شو، او بیا د یو یا په بله یا کې مدغمه کړه نو غوییتون شو، غوییتون شو. بیا یو یا په بله کې مدغمه کړه نو غوییتون شو. د هغې نه وروسته مثال ذکر کړی دی معاویتون. و معاویتون د الف چې د خلاف القیاس دلته حذف شوی دی، نو معویتون شو، معویتون. نو تصغیر چې کله کې نو بیا په تصغیر کې به دا معیویتون وی، معیویتون. نو بیا واو دی دا بدل شو په یا سره، نو معیتون شو، معیتون. نو درېیمه یا حذف شوه ځکه درې یاګانې رالی، یو یا بیا په بله کې مدغمه شوه نو معیتون شو، معیتون. نو دغه خبره مصنف رحم الله وکړه، او دا مثالونه واضح دي او آسان دي چې کله درې یاګانې راشي په یو ځای کې نو اخیره یا به د دې نه حذف کېږي، اخیره یا به حذف کېږي. نو په عطاء کې به څه وی؟ عطیون. په عطاء کې به عطیون وی، او دغه شانته په اداوتون کې به ادیتون، او په غاویتون کې به غویتون، او په معاویتون کې به معیتون. نو دا مثالونه مصنف رحم الله ذکر کړه. دې نه وروسته بله خبره ذکر کوي، وقیاس احوى وحی غیر منصرف. دا به روان درس کې وایو. هذا وصلی الله علی نبینا محمد.